د هیواد ورغولو تشدا مسلمانو تجارانو لاس یو کړی خدای شکر افغانانو لاس یو کړی. په هیواد کې د 10,000 میگاواټه برېښنا د تولید د پروژې تړون لاسلیک شو. د هیواد ملي سوداګر میرویس عزیزي د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 10,000 میگاواټه برېښنا پروژو د تړون د لاسلیک په مراسمو کې وویل چې د یادې پروژو له بشپړېدو سره به په ټول افغانستان له 24 ساعته برېښنا برخمن او ګڼ شمېر هیوادوالو ته به کاري زمینه برابره شي. دا ملک ډیر اشد ضرورت حد اقل 10,000 میگاواټ برق ته لري. په یو اساس به د ملک ته سره کېږي د تاسو په کومک د تاسو ټولو مشرانو په کومک سره چې 4,000 میگاواټه باندې سر تر سر افغانستان 24 ساعته روښانه کېږي او 6,000 میگاواټه برق د صنعت دپاره 1,00,000 انسانان به موږ سره دلته کار کوي په افغانستان کې. ښاغلي عزیزي زیاته کړه چې له دې پروژو سره به نه یوازې د هیواد د اړتیاو وړ برېښنا برابره شي بلکې کورني عواید به زیات او د کرنې صنعت به وده وکړي. عزیزي وویل چې هیواد کې سیاسي موخې نه لري او په وینا یې یوازې هدف یې د خپل ولس سیال کول دي. اوس فعلا د تاسو عاید به شاید 1.2 میلیارډ ډالري کلنی خو تاسو د 10,000 میگاواټه برق چې جوړ کړئ د تاسو عاید د دولت عاید به تر 12 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. اصلا د دې ملک هغه اقتصادي دروازه او استقلالیت د اقتصادي دروازه مخ په خلاصېدو ده. په دې مراسمو کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وویل چې افغانستان د برېښنا د تولید غوره سرچینې لري. نوموړي وویل دغه سرچینې کار او پانګونې ته اړتیا لري او د اوبو او انرژۍ وزارت په دې برخه کې له پانګوالو سره د بشپړې همکارۍ لپاره چمتو دی. د 10 میلیارډ ډالرو او بیا د 10,000 میگاواټه برق تولید نن موږ سره تفاهمنامه امضا کوي. د برق په بخش کې الحمدلله ډېر غټ کارونه او ډېر غټې معاهدې سوي دي، قراردادونه سوي دي چې هغه په سوکه چې عملي کېږي او پلي کېږي به. افغاني انجینرانو لاس یو کړی افغاني انجینرانو لاس یو کړی خدای شکر افغانانو لاس یو کړی. د یادونې وړ ده چې د عزیزي انرژي ګروپ له لوري د هیواد په کچه د پلي کېدونکي پروژو له پیل سره به تر 150,000 کسانو ته کاري زمینه برابره شي او د پروژو له بشپړېدو سره به ټول هیواد په 24 ساعته توګه له برېښنا برخمن شي چې دا پروژه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی اقتصادي پرمختګ ګڼل کېږي.